السلام علیکم. د دې سری غوا قصه ده. اصل کې دا ځل يهوديانو پوره پلان منصوبه تیار کړې ده چې موږ به مسجد اقصی شهید کوو، په هغه ځای باندې به هیکل سلیماني جوړو. اوس د هیکل سلیماني جوړولو لپاره دوی د سری غواګانې را پیدا کړې دي. اوس به ته چې د هیکل سلیماني جوړولو لپاره ولې سری غواګانې را پیدا کړې، نو دا د دوی په عقاید د دوی په کتابونو کې دي. اصل کې ته دې خو وګوره دې نقشه کې خو اصل کې دا ټول فلسطین دی، خو ناجایزه پکې اسرائیل راغلی دلته آباد شوی دی. نو په دې ځای کې دا فلسطین پاتې شوی، دا غزه پټي د په کوم ځای کې چې جنگ شروع دی، دا ویسټ بانک د کوم ځای کې چې یروشلم دی، په دغه ځای کې مسجد اقصی ده. نو دوی وایي چې دغه مسجد اقصی په ځای باندې به مونږ هیکل سلیماني جوړو. اوس د دوی دا وینا ده چې مونږ د هیکل سلیماني جوړو کنه، نو دا به مونږ ال جوړو چې کله مونږ خپل ځان پاک کو، په ځان کې پاکي راولو، او دا پاکي په دوی ځان کې روحاني راولي. نو د دې لپاره دوی څه کوي، خبره دا د دوی په عقاید کې دا دي چې د دې لپاره به مونږ تک سره ګولډن کلر کې غواره پیدا کوو، مزیدار غوا، او د سسرا چې په هغه کې یو یخته د بل کلر نه ټوټل دغه شانته کې یو کلر سره د بوټانو هغه شانته کې سره ګولډن کلر کې سره. نو هغه به مونږ علالو زبکو به، او د هغې نه به ایره جوړو، سرکو به ایره به جوړو، او هغه ایره به په خاص اوبو کې اچو، په حق اوبو باندې بیا خپل پاکي راولو. نو موږ به اله پاک شو، او چې کله پاک شو نو بیا موږ دلته په دې ځای کې د مسجد اقصی په ځای باندې هیکل سلیماني جوړ کو. اوس ګوره هیکل سلیماني دوی د دې لپاره جوړوي چې د دوی دا وینا ده چې موږ هیکل سلیماني جوړ کو، نو زموږ مسیح به اله راځي. دوی ورته مسیح وایي، موږ ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام بالکل کلیر ویلي چې دا به دجال. نو دا هغه دجال انتظار کوي چې د هغې نه بعد موږ په دې ټوله دنیا باندې خپل پاور جوړ کو. نو د هغې لپاره هیکل سلیماني جوړول لازمي دي. د هیکل سلیماني جوړولو لپاره پاکي لازمي ده. د پاکۍ لپاره د دوی د عقایدو مطابق چې دغه د سرې غوا سره دغه کار کول دي. نو دوی اوس داسې کار کړی چې جنګ خو اسم روان دی، د دې نه اوس موږ برپور فایده اخیستی شو، د اخري جنګ ثابتېدی شي. نو د یونایټډ سټیټس د امریکا د یو سټیټ نه چې هغې ته موږ ټیکسز وایو، د هغې نه 15 غواګانې دغه شان تک سرې را پیدا کړي، 15 غواګانې، او خبرې قیمت د هغې ورکړی تقریبا $5,00,000. د 15 لکو ډالرو 15 غواګانې را پیدا کړي دي، او هغې دلته کې راوړي دي، او دلته کې سره او وایي چې جنگ خو دی، مضبوط جنگ دی، د اخري جنگ ثابتېدی شي، مسجد اقصی به زموږ په کنټرول کې راځي، او بیا به موږ هیکل سلیماني جوړو. او وګوره یو قسم له د اخري جنگ ثابتېدی هم شي، یو قسم له خبره کوم، صحیح شو، کنفرم زه نه ویم، کنفرم صرف خدای ته پته ده. که مسجد اقصی دوی شهید کو، خو د هغې خو به مضبوط کاونټر جواب راځي، په هغې باندې خو به جنگ ودرېږي. او که دا جنگ راودرېدو، ورلد وار 3 راودرېدو، نو سوچ وکړه داسې نیوکلیر هتیار موجود دي چې دا دنیا تباه کولی شي، اټم بم او ټیسار بم او میزایلز، مختلف قسمه هایپرسونیک میزایل، 15 نیوکلیر بمز د ځان سره ایټ ا ټایم وړلی شي. نو ته سوچ کوه چې په دې کې به کومه تباهي کېږي. نو اخري قسم جنګ خو راودرېدی شي، نو دوی خو د هغې تیاري کوي چې د هغې نه بعد به بیا کنټرول په ټوله دنیا کې زموږ سره په لاس کې زموږ مسیح به راغلی. نو د هغې دپاره به موږ هیکل سلیماني جوړو. نو دا سوچ، دا پلان دوی تیار کړی چې جنګ خو اسم سټارټ دی، په دې کې به اوس دا کېږي. خو اوس زما خبرې ته کېده وغوږ ګوره، دا خبره خو په انټرنیټ باندې ښه کافي ده، خو زه تاته اوس دا خبره کوم چې دا تاته لږ کلیر شي چې ګوره دا په دې کې د یوې فرقې صرف سوچ دی. په دې یهودیانو کې بلا شی فرقې دي، په هغې بلا شی فرقو کې د دې یو فرقې دا سوچ، دا عقیده ده. ګوره زما خبرې ته غوږ کېده. د دوی کتاب څه شی دی؟ تورات دی. دوی خو تورات هغه شان مني چې دا د خدای کتاب دی، الله تعالی را لېږلی، موږ به ایمان ساتو، ایمان به موږ راوړو، دا زموږ د ایمان حصه ده، موږ به په دې کتاب باندې ایمان راوړو. آمنت بالله و ملائکته و کتبه، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، په ټولو موږ ایمان راوړو. خو ورسره دا منو چې په دې کې بد شوي فام کې صرف او صرف قرآن مجید دی، باقي په دې ټولو کې تحریف شوی، چینج پکې راغلی. خو دوی خو چینج نه مني که نه، دې کې یهودیانو ربي خپلې ګوتې والي دي. اوس ګوره د دغه تورات دوی ایکسپلینیشن لیکلی چې هغې ته موږ تلمود وایو. تلمود څنګه چې قرآن مجید که نه زمونږ علما کرام د هغې ایکسپلینیشن لیکي، نو هغې ته موږ تفسیر وایو. هر سړی خپل انالیسس کوي، د هغې مطابق تفسیر لیکي. نو یو تفسیر یو قرآن مجید دی، د الله تعالی کلام خو پکې قرآن مجید دی، تفسیر خو علما کرامو د هغې ایکسپلینیشن کړی. دغه شانته کې د دوی وایي چې زمونږ سره کوم د الله تعالی الفاظ دي، نو هغه تورات دی، او د دې ایکسپلینیشن دوی کړی دی، مختلف ربیز کړی دی، هغې ته تلمود وایي. نو دا خبره دوی په تلمود کې لیکلې ده، او دا هم صرف یوې فرقې لیکلې ده. د هغوی دا وینا ده چې دغه شانته به موږ په دې باندې پاکي راولو، او د هغې نه بعد به هیکل سلیماني جوړو، صرف د یوې فرقې. هیکل سلیماني جوړول بیا د ټولو یهودیانو یو سوچ دی، خو په دې طریقه باندې د یو فرقې دی. اوس دا ډیپینډ کوي چې د دې فرقې دا سوچ د اسرائیل په پالیسیز باندې څومره اثرانداز کېدی شي. که اثرانداز کېدی شي خو کار کېدی شي، که نه شي اثرانداز کېدی بیا کار نه شي کېدی. ګوره د یهودیانو په پالیسیز کې دام شامل دي چې اخري جنگ چې موږ هیکل سلیماني جوړ کړو، او زموږ مسیح راشي، کوم چې حقیقت کې دجال دی، د هغې لپاره دا لازم دي چې د ټولې دنیا په کوم ځای کې یهودیان دي چې دا ټول راټول شوي اسرائیل ته، دې ځای ته راغلي. دوی خو دغه ځای ته خو ځکه دوی زایون وایي، او د دې ځای خوښولو والا ته زایونیسټ وایي، دغه ته صهیوني وایي.
نو که ته وګوره د هغه یهودیانو ملک ته خو هغه پالیسي په اثرانداز د هغه پالیسي چلی په دنیا کې په کم ګوټ کې یهودي اسرائیل به له اټومیټیکل نیشنلټي ورکړي اټومیټیک نیشنلټي چې ته د اسرائیلي چې څه ټایم کې غواړې راتلی شي نو د دوی خو دا سوچ دی چې اخري جنګ کې به موږ ټول دې ځای کې راټولېږو زموږ به مسیر راځي چې حقیقت کې دجال یا دې ځای نه به موږ پاور خورو نو هغه د ټولو په شریکه وینا ده نو د اسرائیل په پالیسیز کې شامل ده اوس دا د یوې فرقې وینا ده نو د اسرائیل په پالیسي کې خو ښکاره ښکاري نه پټ په پناه باندې ورس والله العالم چې څومره اثرانداز کېدی شي ګوره دا خبره زه تاته دا کومه چې د دې سرې غوا د پاکۍ په باره کې د یوې فرقې دا سوچ دی د سرې غوا په باره کې بیا د ټولو یهودیانو یو شان رایې ده دې کې د هغوی یو قسم له اجماع ده ومنه او هغه تاته قرآن مجید کې خو تاته کلیر په سورې بقره کې ورته پته نشته الله تعالی خو موږ ته هغه ټول تاریخ ویلی په سورې البقره کې سورې البقره دې ته ویم ځکه البقره وایي غوا ته چې په دې کې د غوا دا ذکر دی د دې د مشرانو په زړه کې د غوا دا مینه پرته وه په دقه کې الله تعالی وایي که نه چې د دې ټسټ کولو دپاره ورته الله تعالی وایي چې دقه غوا به حلالوئ ځکه د دوی په زړه کې د غوا مینه وه نو دوی تا ته یاد شي په ترجمه کې به تا ویلي چې دوی های شای بای شروع کړو دوی څه وي چې اوس دا حکم په طریقه باندې بدل شي نو سوالونه کول پکې شروع کړل چې دا غوا به څنګه څونه عمر کې وي ځوانه به وي که بوډۍ به وي څنګه کلر کې وي او چې هر څه ورته وي بیا ویې لږ راته نور هم ایکسپلین کړه نو الله تعالی ورته داسې یونیک کړ چې بیا یې پیدا کولی نه شوه او بیا یو بوډۍ څه پیدا شوه هغه به بیا ته باقي واقع اورېدلي نو د دوی د مشرانو په زړونو کې دا د غوا مینه راجلېږي څنګه چې د یهودیانو خپل د عقیدو مطابق د غوا مینه ده هغوی خو ورته ګاو ماته وایي داسې د دوی هم ده نو د سرې غوا په باره کې خو د ټولو شریکه سوچ دی د هیکل سلیماني په باره کې هم د ټولو شریکه سوچ دی خو د سرې غوا داسې حلالول او د هغې نه پاکي اخیستل او بیا د هیکل سلیماني قایمول دا پکې د یو فرقې سوچ دی هغه د اسرائیل په پالیسي باندې څونه اثرانداز کېدی شي نو د دې صرف الله تعالی ته پته ده صرف یو خبره ته بله وکړمه چې دا ټرای دې فرقې والې د دې نه مخکې پنځه شپږ پیرې کړې ده خو ان وین فیل شوي دا ځل بیا ټرای کوي اوس دا ځل دوی کامیابېدی شي د آخري جنګ ثابتېدی شي که نه نو د دې په باره کې ښه په کولاو غوږونه باندې واوره چې د آخري ټایم پته صرف او صرف الله تعالی ته دا بل چاته پته نشته دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه به هم خلکو ته پوښتنه کول هغه به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ورته څه جواب ورکړو چې صرف الله تعالی ته پته ده نښې نښانې به یې ښودلې او ویل به صرف الله تعالی ته پته ده د لاست هاور چې په انګلیش کې چې ورته وایي نو دغه صرف الله تعالی ته پته ده باقي په سرې غوا په کاته باندې پوه شوي او بل یو عاجزانه درخواست کوم په آخره کې تاسو چې کومې کوېسچنې ما نه کوئ نو زه د ټولو کوېسچنو جواب ته رسېدلی نه شم کلیر خبره ده ښکاره خبره په زرګونو کې کوېسچن دي نو په دې کې چې د کم په باره کې زیات خلک تپوس کوي نو زه به کوشش کوم چې په هغې باندې زه تاسو پوه کړم د هغې ایکسپلینیشن زه تاسو له درکړم ټیک ده کوشش به کوم چې په څونه مې کولی شو به کوم خو ګوره جمهوریت دی د انصاف ځای دا دی چې د کمو خلکو په زیات ټاپک باندې ډیمانډ دی چې زه د هغې ایکسپلینیشن وکړم باقي په دې خبره باندې پوه شوي جزاکم الله خیر